بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دا علم المعاني تعریف او موضوع غرض دا بیان شو موضوع غرض بیان شوی چونکه دا علوم البلاغت مشتمل دی په درې فنونو باندې فن اول په علم المعانی کې فن ثانی په علم البیان کې دی فن ثالث په علم البدیع کې دی نو دا بعضی استادان خو په همدې کې د درې واړو فنونو تاریخ موضوع غرض بیانوي او بعضې داسې چې هم د اول بیان کې به کتاب کې شروع کوي نو موږ به دا ویو چې د دې نورو دو قسمونو تاریخ موضوع غرض به هم بیان کړی شي دې دپاره چې زموږ شروع علی وجه البصیرت شي نو دویم فن فی علم البیان دی دا بدل تراهم شي او دا اوس دا کتابونو صفحې مختلفې دي زما سره یو سل شپاړس صفحه ده او دا نسخې لږې کمزوري م دي دې کې غلطیان شته دی تاسو یو سل شپاړس صفحه هم پیدا کړه او هغې کې دا تعریف دی ګورئ وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه ښکاري دا تعریف دی د دې تعریف نه یو خو تعریف صراحتا مصنف ذکر کړی دی او د دینه چې د ضمنن موضوع هم معلومیږي او غرض ترې هم معلومیږي نو تاسو ځان سره که نوٹ کوئ ویلې کوي علم بیان هو علم دا یو علم دی یعرف به چې پیژندلی شي په دې علم سره ایراد المعنى الواحد راوړل د متکلم معنا واحد لرا دسی معنا واحده چې قصد متکلم په هغې پورې متعلق شوی وي دا قید فایده به هلته وي ان شاء الله که ورسېدو ته یعرف به چې پیژندلی شي په دې علم سره ایراد المعنى الواحد راوړل د متکلم معنا واحد لرا دسی معنا واحده چې قصد متکلم په هغې پورې متعلق وي بطرق مختلفة په طریقو مختلفو سره فی وضوح الدلالة علیه والخفاء په طریقو مختلفو سره به راوړلی شي فی وضوح الدلالت په وضاحت د دلالت کولو د لفظ علیه په دې معنا باندې والخفاء او په خفا کې نو اوس راشئ د دې تعریف لږ شانتې وضاحت واورئ علم په دې علم بیان تعریف کې علم راغی او علم معانی کې هم علم راغلی او د دې علم نه مراد ملکه ده څه شی ده ملکه ده یو سړی هغې پورې بلیغ نشي جوړېدی چې هر خبره د مقتضى الحال مطابق نه کړي کله به داسې یو سړی چې یوه خبره یو ترکیب به زده هغه به د مقتضا د حال سره موافق وي نو هغې ته بلیغ نشي ویلی دارنګې یا یو قسم معنا په مختلفو طریقو سره په یو ځای کې راوړی شي نو دا هم بلیغ نه دی
بلکې چې دا ملکه پکې وي، دا قوت پکې وي چې هر عبارت نه مختلف تعبیرونه کولی شي، هر عبارت نه مختلف تعبیرونه کولی شي. د دې مثال واوره، زه اوس وایم زید کریم، زید کریم دی، سخی دی. زید جواد، زید سخی. په دې باندې ځان پوه کړئ. دا درې واړه په خپله معنا دلالت، په خپله معنا باندې په دلالت کولو کې واضحه دي، ځکه زه متکلم یم، زما قصد متعلق شوی دی په یو خاصه معنا پورې چې هغه سخا د مخاطب ده، هغه سخا د مخاطب ده. نو زه چې یم زید سخی، زید کریم، زید جواد، دا په خپله معنا باندې دلالت کولو کې واضحه دی، هیڅ واسطه پکې نشته. کشته پکې نشته پکې. دا خو د دې مثال شلکه فی وضوح الدلالة علیه، فی وضوح الدلالة علیه والخفاء، او دارنګي په خفا کې په خفا د لفظ د دلالت کولو په دا معنا باندې. دا غیر لپاره به مثالونه به وروسته راشي ان شاء الله. مثلا یو سړی وای زید کثیر الرماد، زید کثیر، زید د ډیرو ایرو والا دی. رمیش نسی خاکستر، خاکستر زید کثیر بسیار است. پوهیږئ دا هم په سخا دلالت کوي، خو په منځ کې واسطې دي. ولی واسطه دا ده زید د ډیرو ایرو والا دی، ولی د چا چې ایرې ډیري د هغه ور ډیري، د چا چې ور ډیري د هغه میلمانه ډیري. نو ګورئ په دې سخاوت د زید دلالت وکړه، خو درې واسطې پکې راغلي. پوه شوئ تاسو؟ زید کثیر الرماد، زید ډیرو ایرو والا دی، ولی ځکه ور یې ډیر بلیږي. ور یې ولې ډیر بلیږي؟ ځکه چې میلمانه یې ډیر دي. میلمانه یې ولې ډیر دي؟ ځکه سړی سخي دی. نو په خپله معنا باندې راتو. یا خلق بل مثال دا وایي زید هزلان الفسویلی، زید هزلان الفسویلی. زید چې دی د اوخانو بچی کمزوري دي، د زید د اوخانو بچی کمزوري دي. دا هم د زید په سخا دلالت کوي، خو په من کې واسطې دي. څنګه؟ د زید د اوخانو بچی کمزوري ځکه دي چې د دیو میندې پی نه ورکوي. دا اوخانې نه دي، ماده شتر، دا چې د شیر کم ورکوي، نه ورکوي. ولی کم ورکوي؟ ځکه رالوشل کېږي ډېرې. ولی رالوشل کېږي؟ ځکه چاینه ډېر پخوي. ولی ډېر پخوي؟ ځکه میلمانې ډېر دي. پوهېږه لکه چې میلمانه د چا ډېر هغه سخي وي که نه وي؟ نو زید هزلان الفسویلی. یا تاسو ته مثال نه شي عمده معنا په دې زید جبان الکلب، زید جبان الکلب، د زید سپی بزدل دی. سگ زید بزدل است. چرا؟ دا هم دلالت کوي په سخا د زید. ولی په دې غرونو کې چې دا سپی وي او دا په پړي کې تړلی یو سړی راشي او دانګونه وي او غاپي او غاپي. ولی ځکه هغه خلک ډیر نه لیدلی، دا یو سړی ویني بس، نو بس ورته ډیر تیز غاپي. خلک وایي دا ډیر باتور سپی دی. ولې د ښارونو کې چې کوم سپي ګرځي کوڅه ډب سپي، بس قلار روان یو د لکۍ په خپو کې ورکړي، هېڅ چاته هېڅ هم نه وایي، ځکه هغه په دې پوه شوی چې زه به چاته غاپم، ستړی کېږم که نه، چاته به غاپم. نو دا وایي زید چې دی جبان الکلب ځکه دی چې د ده سپي بزدله دي. ولې دلته خلک ډېر ځي راځي، خلک ډېر ولې ځي راځي؟ ځکه چې میلمانې دي، او میلمانې ځکه دي چې دا سخي دی. نو د سخاوت د وجې نه د ده سپي بزدله شوي دي، سپي نور ستړي شوي دي چې هر چاته وغاپي. نو اوس وګورم دا یوه معنا ده چې هغه زید کریم یا سخی یا جواد، لیکن بعض الفاظ په دلالت کوي په غیر د خفا نه. زید کریم کې خفا شته
جوادن کې خفا شته بلکې واضح ده په خپل معنا باندې په دلالت کولو کې او که حزلان الفصیل شي او یا چې جبان الکلب شي یا کثیر الرما شي نو په دې کې په د زیات په سخا دلاله شته ده خو خفا ده پکې واسطي دي پکې پټواله ده پکې تاسو په پوه شئ علم بیان ستوي هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه والخفاء عليه کی هی ضمیر دی معنی واحد تراجی دی او د علمن په تعریف کی مراد څه شو مولانا ملکه وا صرف نفس علم نه ملکه فکه سړی به صرف یو تعبیر کی خو فصیح وي خو دې ته څوک بلیغ نشي ویلې بلکې چې هر معنا ستا اراده واړي او تیا دا کول شي په مختلفو تعبیرونو به موږ یو چې دا و صاحب د علم البیان موضوع د علم بیان اغم د تعریف نه معلومیږي ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفة ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفة راوړل د وی معنا په طریقو مختلف باندې دای موضوع ده راوړل د معنا واحدی دای موضوع په طرق مختلف غرض معرفة ایراد المعنى الواحد بطرق مختلفة صرف د معرفت ټکی ور سره ولګوا نو ان شاء الله غرض معرفة إيراد المعنى الواحد معرفة إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة درم فن الفن الثالث ما سره په یو سلو 450 صفحه کې ده یکصد و 54 زما د استاد چاپ یو دی ها نو دلته وی وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة وهو علم بديع هغه علم دی يعني هغه ملکه ده يعرف به چې پیجندل شي په دې سره وجوه تحسین الكلام اقسام د حسن د کلام وجوه نوع توي قسم توي اقسام د حسن د کلام لفظا ومعنى حسن د کلام با یا لفظا او یا با معنن وی وګوره دې کې شرط څه دی هغه مصنف چې لګولې دی چې بعد رعایت المطابقه ووضوح الدلاله پس د لحاظ ساتلو د مطابقت د معنا نه د مقتضى الحال سره او پس د وضاحت د دلالت کولنه که یو سړی په یو کلام کې د تحسین وجوه راوړي خو غیر مطابق وي یا وضاحت پکې نه وي نو دا د بدیع په فن کې نه دی داخل یعنی څه معنا دا علم بدیع په هغه وخت کې سړی ته حاصلېږي چې کله متضمن وي علم المعانی او علم بیان دواړو لره اول به کلام د مقتضا د حال سره برابرۍ دویم دا دی چې دا کلام به په خپل معنا باندې دلالت کولو کې واضح وي
نو پس دا غینه به بیت لحاظ د حسن کړی وي حسن بیا لفظي وي او یا بسوي معنوي وي د حسن لفظي مثال ورسته دلته راځي په خپل ځای باندې مثال لکه تشابه الاطراف دا یو قسم دی د حسن لفظنا هو جعل آخر جملة صدر تاليتها تشابه الاطراف څه ته وایي جعل آخر جملة دیوی جمله اخر چي ده دا ته صدر تاليتها وګرځي اول د دویمه جمله دا د تشابه الاطراف مثال لکه قران کې دی سورۃ النور کې الک آیات یوا يهدي الله لنوره من يشاء المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري ګورئ فيها مصباح فيها دا یو جمله ده مصباح اخر جزراغه نو به وي المصباح في زجاجة نو مصباح د دویمه جمله په سر کې راغی کرانغه او الزجاجة كأنها كوكب دري نو دلته په دویمه جمله کې الزجاجة اخر کې راغله او په دریمه جمله کې اول کې راغی تشابه الاطراف یو نوع ده محسنات لفظي ډیر شي قسمونه دي ورسته راځي په خپل ځای باندې خدای یو قسم ما تاسو ته مثال کې ذکر کړ لکه تشابه الاطراف څه ته وایي جعل آخر الجملة صدر تاليتها ګرځول د اخر د جملې صدر د اول د جملې چې د اولی جملې کم اخر ټکی وي دا په دویمه جمله کې ته اول ذکر کی دیتا تشابه الاطراف لکه المصباح في زجاجة فيها څنګه د آیات قاریان در کې نشته او فيها مصباح المصباح نو فيها مصباح داغي جمله اول اخر مصباح دې کنده د دویمه جمله المصباح في زجاجة د دویمه جمله اخر زجاجه ده د دریمه جمله الزجاجه كانها كوكب دري دا یو مثال ما تاسو ته ذکر کو او دارنګي مثال د حسن معنوي لکه دلته مونږ ویل کنه هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام لفظا ومعنى د معنن مثال واورا مثلا صنعة الاستخدام دا د تحسین معنوي او قسم دی هغه دا دی چې یو لفظ ذکر شي صراحتا په یو معنا او په دویم ځای کې ارجاع د ضمیر وشي او مغه لفظ ته په دویمه معنا چې صراحتا لفظ ذکر شي نو یو معنا ته مراد چې ضمیر ورته راځي کی نو بل معنا ته مراد دي ته استخدام ویل شي شرجامی کې امدار راځي ان شاء الله مثال لکه فمن شهد منكم الشهر فليصمه قران کې دي فمن شهد هغه څوک چې عالم شو خبر شو یا شهد حاضر الشهر دی میاشتې ته کومه میاشتې ته لکه رمضان میاشتې ته نو فليصمه نو وسراشه موجه استشهاد الشهر ده شهر نه مراد هلال له څه شه ده څوک چې د میاشتې اول ته حاضر شي یعنی خبر شه د هلال پر هغه نو شهر اطلاق 50 شوی دی په میاش په هلال نو فليصمه ودنسي هو څه شه دا هلال خو نه نیول کی هو ضمیر دی شهر تراجی دی خو مراد تینا زمان دی زمان دی نو ګوره دلته سنت الاستخدام شوی دی دا د تحسین معنوي او قسم دی چې لفظ ذکر شي صراحتا په یو معنا او ارجاع د ضمیر ورته وکي په بل معنا سره نو دا د تحسین معنوي مثال او راشه اوس موضوع
د علم بديع وموضوعه اسانه خبره ده محسنات لفظيه ومعنويه محسنات لفظي دي او معنوي دي خو موږ په دې تعریف کې ګوره دغه شی ذکر نه کوم چې مصنف ذکر کړی هغه مراد دی ښه پس د دینه یعنی علم بدیع په هغه وخت کې معتبر وي چې مخکې پکې لحاظ د مطابقت هم شوی وي او مخکې پکې لحاظ د وضاحت د دلالت هم شوی په خپل معنی دا پکې مراد ده نو موضوع وموضوعه محسنات لفظيه ومعنويه او غرض وغرضه غرض د علم بديع معرفة وجوه تحسين الكلام معرفة وجوه تحسين الكلام لفظا ومعنا هم دې تعریفونو کې وته دې خبرو ته اشاره راغلې ده